فوزل کسر جانان دغلی زارگی کریزن بینن گناه زارگی لحد کک دور تغیغ کی گلونا زارگی کریزن بینن گناه زارگی دا انقلاب دل نور هم غلی سرونا زارگی کریزن بینن گناه زارگی پر مولویلا وفخان حور کرنا زنا زارگی کریزن بینن گناه زارگی سپینا عقیده سپین دی ایمانا زارگی کریزن بینن گناه زارگی زکمل مشفید سبحانا زارگی کریزن بینن گناه زارگی پر یتیمانو د خدای کې د غیرتونه زارګي کریزن بینن گناه زارګي رب دې قبول کړه خدمتونه زارګي کریزن بینن گناه زارګي چې دې پر دل کول گناه زارګي کریزن بینن گناه زارګي اسف جانان نند زال کتابونه زارګي کریزن بینن گناه زارګي دا انقلاب دل نور هم غلی سرونا زارگی کریزن بینن گناه زارگی پر مولویلا وفخان حور کرنا زنا زارگی کریزن بینن گناه زارگی پندوی سفر رانا جدا شو زارگی کریزن بینن گناه زارگی لاستانی زوان سنور حسا شوی زارگی کریزن بینن گناه زارگی پر منگ ورگستانم گڑی یادگارونا زارگی کریزن بینن گناه زارگی دستر گتور دزلگی سارا زارگی کریزن بینن گناه زارگی سنگا پناش والی دل برا زارگی کریزن بینن گناه زارگی غازی جانان رد در کر جنتنا زارگی کریزن بینن گناه زارگی دا حق لار ویلی زارگی کریزن بینن گناه زارگی کلالی جنگونا نگالیو زارگی کریزن بینن گناه زارگی ومظهر تکړه نصیب شفاعتنا زارګي کړه زلمنان ګناه زارګي کړه زلمنان ګناه زارګي کړه زلمنان ګناه زارګي
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو د شهید مولوي نواب خان آصف ژوندلیک. شهید مولوي نواب خان آصف د ضابط عبدالله ګل زوی د زابل د ولایت ارغنداب د ولسوالۍ د نری د کلي اوسېدونکی چې په کال 1340 هجري شمسي کې په همدې کلي کې فاني دنیا ته سرګي رغړولې وې، او څرنګه چې د پلار د روسانو د وخت یو نامتو او توکړه مجاهد تیر شوی او له دین او وطن سره یې زیاته مینه وه، نو ځکه یې خپل زوی مولوي نواب خان آصف په 1309 کال هجري شمسي کې د دیني زده کړې او تعلیم لپاره وقف کړ. مولوي نواب خان آصف د افغانستان او پاکستان د مختلفو مدرسو او حجرو کې خپل دیني زده کړې کولې، ان تر دې پورې چې د دوره حدیث سند هم ترلاسه کړ. مولوي نواب خان آصف کله یوې خوا د ښه قد و قامت، حسن او جمال او غیرت او شهامت څښتن و، له بلې خوا ورته الله پاک داسې طبیعت ته او اخلاق بښلي وو چې عام او خاص زړونه یې ځان ته راخپل کړي وو او هر چا به ورسره